دومره عقل نشته اوس د دې دومره عقل دی به څومره تعلیم کړی ما ماسټرز کړی دی اچ آر کې هیومن ریسورس نو ماسټر ته دا ویلې چې ته ځان له د غریب سړي زامنو څه وچې دغه والا څه دی هغه شاید انوار صحیح وایي که نه وایي دلته نه تاسو وایي موبایل والا یا آیفون 2-3 کروڑ وکور عالم ځانته سم ښایسته او چې په 3 کروڑ کور والے خبره واوره ګوره زما کور دی که نه د خلکو به کتلی مې ویډیو کې زما تقریبا جرب کور دی څه کم جرب دی ښه کنال نه دی یا 2 کناله یا مارلی نه دی جرب دی جرب یو دیواله 40 گز دی بیا دلته ماته یو ملګري وویل ته داسې چالو کول په دې کور باندې برانډه واچو برانډه څه اپې نشته صفا خبره صحیح ما ته ویل برانډه پې واچه ما ته ویل برانډه به په څو بوشي ویل برانډې چې مصري صاحب مې خبره وکړله ما ته ویل برانډه مال دې باندې چې مکمل برانډه واچه لنټر څومره خرچه به پرې راشي نو هغه راته څه 15 लाख وي که 20 लाख روپۍ یادې کړې نو ما ورته وویل چې بغیر برانډې نه مې وخت تېر کړي زمونږ پیغمبرانو په تنبوانو کې وخت تېر کړي داسې چل د برانډه په دې باندې نه اچوم ځان له خپل کاروبار ولې نه سټارټوم پې خپل کاروبار مې زیات ګوره ته کاروبار کې خو چې کم ځای انسان اوده کېږي کینې پاسې خوري سکي ځان ته هغه ځای محفوظ جوړول پکار دی که نه سکوره منګه ډېر مشران شته دی په پاکستان کې ډېر ستا خو بوس لانټر کوري مطلب کریای ورکې کار څه ورکې ګیس درته لګېدلی ټرت ګیس ولګوه ټرت ګیس بند که دا چل وکړه پراټه په ګیس پخه که تنور ته ګوتې مه وړه هر څه په ګیس چاولې راوړه زمونږ داسې مشران شته که نه مونږ اوس هم په لرګو پخلی کوو ښه زمونږ کور کې چې ښځې مزې دي دا ټول په لرګو باندې پخلی کوي تنور په لرګو ته لمبه کوي زمونږ داسې مشران شته که نه چې هغه اوس هم لکه مطلب په شعرونو کې په کچا کوټو کې په پسخه پیژنې پسخه به تا نه یې لیدلې پوه شو زمونږ نیکه یو دیوال والی بیا ورانېدو نه پوکلین هم پسې راوستو پوه شوې هغې نه کورونه جوړ کړي دي او قلارې پکې داسې خوشحاله ناست دي قسم دی که ته وایې چې دا د بنګلې باندې ټایم تېر کړی دی زمونږ ژوند په شهرونو کې تېر شوی دی شکیل ته په خبره باندې ځان نه پوهې زمونږ هم چې کم مشران دي کلي کې چې څوک پاتې کېږي اوس هم د خټو کورو کې اوس یې خوشحاله هم دي هر څه دي مونږ دلته ژوند تېر کړی دی اوس ما خپل ټول ژوند په کراچۍ کې تېر کړی ډېر ښه ژوند مې تېر کړی دی الحمدلله خو حالات ما یو سوزکی واخیستو تا ما هغه خبره کوي یو شان نه که نه ما سوزکی واخیستو په 2 لکه روپۍ باندې ډېر ښایسته ګاډی مې واخیستو هغه ما سه ولاړو 2 کاله چای سوچ نه شو اړوی پوه شوې ورور مې ګاډی چلی غټ ګاډی چلی پوه شوې یا ورور راسه دلته و پوه شو سعودیا کې نو چا زمونږ پلار ته خو موټر سایکل غریب ته نه دی زده نو چای سوچ نه اړو ورور ته مې وویل چې په دې شي خو مونږ پیسې بندي کړي دي هسې فضول ولاړ دی 2 کاله راسه ودرېدو څه شی پکې خرڅ یې که ایسته مې خرڅ کو نو زه تا ته وایم چې ګوره کم ګوره زندګۍ کې چې تا باندې کم موړونه راځي که نه یو د سخت موړي یو ګران اوس ما دا خوښېږي چې زه د پردي شټرنګ ته نیم ناسته زه دې په اوچت ځای کې ناست یم زه دې په ښه هغه لباس کې خو ټیشته پاسه دې ګرځم چې نشته نو څه وکړم ځان نه خو یې نشم کوی که نه دا وایم که نه ته وایې چې 20 کروڑ در سري ته به څه پې وکړې زه دا وایم چې ما سره 20 کروڑ وي زه به ځان ته کور هم پې الم ګاډې به پې الم ځان ته به کاروبار هم پې جوړ کړم نو کاروبار کې هر څه به وشي که نه چې کاروبار انسان سیټ کړي شاید انوره دې ځای کې دې موږ له ارمان راشي حقیقت کې ګوره ما له دې په دې ځای کې ارمان راشي شاید انوره هسې نه وایي دلته راشي شیمپوان او دغه او آیفون موبایل والي نو موږ له دې په دې ځای کې حقیقت کې ارمان راشي چې دې ته ما ووایه چې تا له خدای پاک 20 کروڑ درکړي نو ته ووایه چې او زه به پې نور بزنس وکړم مطلب هغې نه به 40 کروڑه جوړ کړم 20 کروڑه زه به ګزاره حال کور والم نو دې ډایرکټ د سیټل سوچ وکړو دې ته وګوره ما ووایه که نه کاروبار به پې کوو که نه یو کور به هلې یو ګاډي به هلې نو کاروبار کې به ته څنګه ګرځې چې کاروبار پې کوې نو تا سره چې خپل ګاډي وي که نه په عزت به ګرځې پکې په عزت به هر ځای ته ځې نو کاروبار خو داسې نه دی چې کور کاروبار 3 کروڑه تا کور 1 منټ په 3 کروڑه تا کور واخیستو
په 40 لکه تا ګاډی واخیستو کم از کم په 40 لکه خو به وي هونډا ګاډی نو چې 3 کروڑ څو شولې 3 کروڑ ته لري کا بس 3.5 کروڑ ته لري کا باقي 15 کروڑ باندې ته څه شي 15-16 کروڑ باندې ته څه شي 15-16 کروڑ باندې خو دوه ګاډي غاټ نه هغه باندې خپل کاروبار وکړو په څنګه کپنه نه به کولا بلکې اوس قبر ته نه وړي چې بس اوس فکس 20 کروڑ بزل لګوم چې ماته 40 کروڑ ضروري نه ده 20 کروڑ ما ولګول کې دې شي هغه زو به نو بیا به څه کوم 16 کروڑ خو یا د کپړې دکان لګيږي خدای دې کموي دې تا وګوره اب دلته زما ورکرانه پیښور کې دکان دی ورکوټه شاندې دکان گیا پوه شوې څو ورنه نه وته مال دا ما ویل که چې ته په 2-3 یا مطلب 2-3 لکه روپو کپړه ما لاسې ملګري مال دا کپړه ما ته ویل دا کپړه پکې د 9 کروڑ روپو کپړه ده ما د دې دکان کریا ول د دې دکان کریا 1 لک روپۍ ده د میاشتې حیران کړل مال د خدای نیک بخته مال زما د ګاډي د شومره دکان ده دومره غټه کریای ده ول دا صدر ده صدر ول دې ته چې شی وایي صدر ول ته صدر کې ناستی پوه ګایز اخري میچ یو میچ را باندې وین کې الکه میچ وین کې والله د کروڑونو مړې زړګا منګ باندې تا نور څو والله دې د زړه ارمانونه پورا کا سارا بند بس شکل دعا کوا خوشاله اوسه آباد اوسه صحت تر ته دعا ټول او کنه بس الله دې خیر وکړي ګپ مې نه سواله کو زړګا خپانه شي ډیر مننه خپل خیال ساته چې غټ ګاډی مې ځان له اخیستی وی پکې ګرځېدلی دا مې اخیستی وی ځان له مې داسې چې راډو ګاډی مې په لاس کړی وی موبایل مې آیفون په لاس کړی یا د خدای نیکبخته آیفون موبایل باندې د راډو یا رولکس دی که چې شاید هغې به ګاډی باندې په ګاډي باندې تقریبا کم از کم چې نه که نه نو آیفون موبایل چې دی دا اوس دا 15 چې دی دا په 7,000 روپۍ دی تقریبا د دې نه جوړېږي دا پاکستانی ته ډېر روپۍ جوړېږي پوه شوې او راډو ګاډی شو یا مطلب رولکس شو هغه د 3-4 هزار نه نارمل کمه نه مطلب بیا د هغې نه بعد دغه شو ګاډی شو نو ګاډی دغه ګاډی چالي څه نام یې ده څه جیلای چالي نو جیلای کم از کم 21-22 لاک روپۍ دي نو زه د خدای نیکبخته چې ته دومره سامان الې خپل ځان د خوشحالېدو دپاره نو دا سامان دا پیسې ته په یو بل ځای کې ولګو چې پیسې په کار کې دومره والې خو وروسته ګاډی واله که نه ټول عمر د کمزوري سړي دا سوچي چې به زه